ما سره ناست شریک پشکور سړی دی. زما قاتل زما د کور سړی دی. واه یار بیا ووایه دا ما سره ناست شریک پشکور سړی دی، زما قاتل زما د کور سړی دی او ترېنه جوړ کړی. بیا ووایه دا شعر بیا ووایه. ملګرو ګیلمن وزیر هغه خو لاړو وفات شو، خو زیات تر خلک وایي چې آیا د دې کم قاتل چې دی دا چا مړ کړی دی او دا څوک دی. نن در سره هغه خبره کومه چې آیا خلک چې کم دی هغه په چا باندې الزام لګوي، نو هغه باره کې در سره لږه خبره هغه شیر کومه. دا وخت چې کم دی تاسو ته یو تصویر ښکاري د کم نوم چې آزاد داور دی او د پاکستان تحریک انصاف سره د دې تعلق دی، د وزیرستان سیمې نه دا هم دی. دا وخت تاسو کتې شئ دې سره چې کومه غاړه میلاوي. اوس چل څه شوی دی، کله چې په ګیلمن وزیر باندې حمله وکړې شوه نو د هغې نه پس چې کوم دی خلکو دا خبر هغه ډېر زیات خور کو. لکه زه درته خبر چې کوم دی هغه د پروف سره شیر کومه چې په کم پروف سره زه وایم لکه د دې کم دا ویډیو چې دی هغه دی اپلوډ کړی دي. نو په دلته که تاسو بیا کمنټس وګورئ په دې کې ټول خلک ورته هغه لیکي چې آیا د ګیلمن وزیر کم قاتل چې دی هغه ته او تا چې کم دی هغه دا وجلی دی. لکه تاسو دا کمنټس چې لاندې راشئ وګورئ نو ټول خلک چې کم دی دقه ورته بس صرف وایي چې تا دا وجلی دی. اوس حالانکې حقیقت د دې څه دی، آیا دا وجلی دی او که نه د دې کوم مکمل معلومات چې دي د هغې کوم کوشش به کوو په تاسو سره وار په وار شیر کوو چې آیا د ګیلمن وزیر کوم قاتل چې دی هغه څوک دی او د دې دواړو ترمنځ داسې څه واقع شوه چې له هغې سبب دا راپاسېدو او هغې داسې واقع چې کوم دی هغه مخې ته وکړه. خو به هر حال دې نه به یو الله خبري او موږ داسې په چا باندې الزامات یا څه نشو لګولی، خو کم په سوشل میډیا چې کومه واقع روانې ده نو هغه دارنګې ده او کوم الزام چې دی هغه په چا باندې لګي نو هغه په دې داوړ باندې لګي. دغه لنډه شان ویډیو و تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بل ویډیو کې به ملاوي. الله حافظ.